السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. پر رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې د درودونو ویلو اقسام او قسمونه چې په احادیث کې ثابت شوي دي هغه دا دي. یو هغه مشهور درود ابراهیمی چې موږ تاسو ویایو پس د اتحیاتنا په آخر قاعده کې اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. او بل دا رقم دی چې اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم بارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د دو درود ترجمه ده سده چې اللهم صل على محمد، یا الله درود ورولېږه په محمد باندې، وعلى أزواجه وذريته او د په ازواجو باندې، په میرمنو باندې، په ښځو باندې درود ورولېږه او د په ذریه باندې، ذریه په اولاده باندې. کما صلیت علی آل ابراهیم، سره کم چې تا د ابراهیم په آلو په اولاده باندې درود لګلی و یا لګلی دی. بارک علی محمد او برکت رولېږه یا پر برکت که یا برکت رولېږه په محمد باندې او په د په ازواجو باندې، د په ښځو باندې او د په اولاده باندې، سره کم چې کما بارکت علی آل ابراهیم، سره کم چې د ابراهیم په اولاده باندې تا برکت لګلی و. انک حمید مجید، ته یې ډیر ستایل شوی او ډیر بزرگوار او مجیدی. او دریم نوع د درود چې دی هغه داسې دی چې اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نو د دغو دریو درودونه موږ تاسو کلی شو چې استفاده وکړو او کلی شو چې وویایو. حتی په لمانځه کې هم کلی شو چې د دغو دریو نه یو موږ انتخاب کړو او وویایو، کله یو کله بل وویایو. او همیشه چې موږ روزانه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویایو، نو هغه لنډ درود هم ویلی شو چې د ټولو نه لنډ درود دی هغه اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. د لنډ درود هم موږ تاسو ویلی شو چې روزانه خپل ذکر کوده او د ذکر په شکل باندې وویایو. او مخصوصا د جمعې په ورځ باندې چې د جمعې په ورځ باندې ډیر ثواب لري. نو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.